بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ اس جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بیرش حرامي کینډل باره غږیږو چې مخکې ویډیو کې موږ بولش حرامي کینډل باره کې ویلي. ان شاء الله په دې کې موږ د بیرش حرامي کینډل باره غږیږو چې دې باره کې ما بیسیک لیول سره ویډیوګانې مخکې جوړې کړې هم د سره وګورئ، هغه کې تاسو نور هم کنفرم شئ، نور هم لږ زره د بیرش حرامي کینډل په کینډل باندې به د بیسیک لیول به ان شاء الله پوه شئ. تېر ویډیوګانې د سره وګورئ او دې ویډیو کې ان شاء الله سک ایکسپلینیشن بیسیک لیول سره کوو، سک ایکسپلینیشن ایڈوانس لیول سره کوو دې ویډیو کې. صحیح ده ان شاء الله. ښه ګوره، بیرش حرامي کینډل اصل کار څه شی دی؟ کار یې دا دی چې مارکیټ امکان لري چې دا راښکاره شي، مارکیټ ډاون لاړ شي. څه شو دیوان کلیر شو ان شاء الله. اوس د بیرش حرامي کینډل مطلب چې د تیر ویډیو کې تاسو کتلی هماغه شان د دې مطلب هم د بیرش حرامي کینډل د حرامي چې دی د خپله د موږ تاسو پښتو کې معنا غلطه یا بل شی ورکوي، خو په جاپاني ژبه کې بخښنه غواړم، جاپاني ژبه کې یا جاپان خلک چې دی حرامي هغه زنانه ته وایي یا هغه پریګننټ ښځې ته وایي چې ماشوم یې په نس وي. صحیح شو. نو دا هم هماغه شان دی د بیرش حرامي کینډل مطلب هم دا دی چې بیرش خو معنا پوهېږي چې لاندې سیټ ته، او حرامي کینډل دا دی اوس به پوه شو چې مدر او بیبي کینډل یې. صحیح شو. دا اوس وګورئ، دا یو مادر کینډل دی ته وایي، دې ته بیبي کینډل. ښه موږ په بولش حرامي کینډل کې ویلي چې اولنی کینډل یې تور وي، دویم کینډل یې باید ښه وي، سپین وي. په رنګه چارټ کې چې دی هغه رنګه چارټ کې فرق کوي رنګونه یې، ځکه چې اولنی کینډل یې په تیر کې ویډیو کې موږ ویلي چې بولش حرامي کینډل کې اولنی کینډل باید سور وي او دویم کینډل باید ښه وي، شین وي. خو په دې کې څه شی دی؟ بیرش حرامي کینډل کې اولنی کینډل باید داسې سپین وي په ساده چارټ کې، او په دویم کینډل باید ښه وي، تور وي. او په رنګه چارټ کې که موږ ګورو نو باید اولنی کینډل ښه وي، شین وي، دویم کینډل باید ښه وي، تور وي. دغه شرط دی، دا مهمه خبره ده. صحیح شو. بل تاسو دلته بل فرق به تاسو ګورئ، دلته ګوره اولنی کینډل چې دی، اولنی مادر کینډل چې دی دا غټ دی. صحیح شو. د چی نه؟ د بیبي کینډل نه. بیبي کینډل د په حساب د مور په نس کې نو ځکه خو وړوکی ښکاري، نو وړوکی مي، او دلته د کینډلو شیپ هم همدا شانتې دی چې د اولنی دویم بیبي کینډل چې دا باید وړوکی. صحیح شو. ان شاء الله په دې کنسپټ به پوه شئ او د شکل سره به عادت شوي. ښه او دلته ما څه ګرافیکل شکل تیار ویستی چې تاسو ویډیو اوږده نه شي او کلیر پې پوه شئ. صحیح شو. ګوره مارکیټ بره تللی، ګوره اول شرط خو دا دی چې مارکیټ باید بره تللی، یا کم وخت لپاره ډېر وخت لپاره پروا نه کوي، خو مارکیټ باید بره تللی. صحیح شو. بره تللی، هغې نه پس ته موږ سره چې راښکاره شي یو بیرش حرامي کینډل راښکاره شو. بیرش حرامي کینډل ښکاره شو مطلب یو مدر او یو بیبي کینډل ښکاره شو. هغې نه پس مارکیټ امکان لري 70% اکورسي لري، 70% پورې 50-40 دام لري، خو 70% پورې هغه لوکیشن فرق کوي. ښه دا وګوره بیرش حرامي کینډل موږ سره ښکاره شو. مارکیټ ډاون سیټ ته امکان لرلو چې لاړ شي، او هغه د موږ هم لاین ډاون سیټ ته ډرا کړی دی، ډاون لاړو. صحیح شو. ښه اوس راځو موږ ډېر اگزامپل دلته ساین کړي دي، نښه کړي هم دي چې ویډیو ډېره باید اوږده نه شي دې خاطره. دلته راځو اوس اگزامپل یې ګورو. ریل چارټ کې څنګه ګوره ښکارېږي، ځکه چې په ګرافیکل شکلونو کې فرق کوي، او ریل چارټ کې چې دی بعضې کینډل فرق کوي. نو اگزامپل مې ځکه دلته څو شپږو دانې اگزامپل شاوخوا راغوستي چې تاسو پرې صحیح کلیر پوه شئ. ښه اوس ګوره یو خو مرته ویلی چې مارکیټ باید ښه وي، اپ سیټ ته مارکیټ تللی وي. صحیح شو. مارکیټ کوم خوا ته تللی وي؟ مارته ګرافیکل کې مې ویلې چېرته باید تللی وي مارکیټ باید اپ سیټ ته تللی. صحیح شو. مارکیټ اپ سیټ ته باید تللی. اوس دلته راځو، دا دی دې کې اوس موږ سره څه شوی؟ دلته مارکیټ موږ سره اپ سیټ ته تللی، اپ سیټ نه پس ته موږ سره یو څه راښکاره شوی، یو بیرش حرامي کینډل راښکاره شوی. بیرش حرامي کینډل څنګه موږ وپېژندلو چې یو بیبي مدر کینډل دی او بل بیبي کینډل دی. ګوره دا مدر کینډل دی او دا بیبي کینډل دی. صحیح شو. دا ګوره مدر او بیبي کینډل موږ سره جوړ شو. هغې نه پس ټریډ چې ته لګو، ټریډ چې دی موږ څنګه چې بیبي او مدر او بیبي کینډل جوړ شو، هغې نه پس اول دویم دریم څلورم کینډل پورې موږ چانس لرو چې د بیبي کینډل نه لاندې کلو چې هغه هم اکورسي لږ 50 پورې ده، او که د بیبي کینډل نه نور هم لاندې د مدر کینډل سره یا یو شی یا لږ مدر کینډل اینډ سره نږدې، یا د مدر کینډل نه هم لږ لاندې کلو شو، هغه اکورسي نور هم زیاتېږي، یعنې 70% پورې اکورسي زیاتېږي. اول ته موږ کوی چې یو ښه ټریډ ولګو او لږ پروفیټ خپل لاټ سایز زیات کړو. پروفیټ خو هماغه 1.5 او 2 پورې هلی. صحیح شو. لاټ سایز لږ زر کموي زیاتوي بس. صحیح ده انشاءالله. ښه و دلته ګوره موږ سره اولنی کینډل نه دی کراس کړی، نه هغه بیبي کینډل هم نه دی کراس کړی لاندې، نو دویم کینډل موږ سره د بیبي کینډل هم کراس کړی او مدر کینډل ته هم نږدې دی. نو موږ څنګه چې د بیبي دویم کینډل څنګه کلوز شو، په دریم کینډل کې موږ دلته چې وکړې ټریډ موږ سیل طرف ته واغستو. سیل طرف ته موږ چې وکړې، سیل طرف ته موږ
دلته موږ ټریډ واغستو سټاپ لاس خو حتمن ورکوئ سټاپ لاس ضرور دی درته زه بار بار په ویډیو کې وایم چې سټاپ لاس حتمن ورکوئ صحیح شو څومره هم ته پرې پوه شئ سټاپ لاس به حتمن ورکړئ دا دی موږ سټاپ لاس پریویس های ورکړئ ځکه چې موږ سره اوس پریویس دلته نږدې سپورټ ریزسټنس لیول نشته نو موږ سره پریویس های موږ سره دا دی های نه پریویس های نه لږ بره ورکوو چې تر څو دا خطر نه بچ شو چې مطلب کاغه پریویس های ټچ کیږي دوباره چې هغې نه لږ بره سټاپ لاس ورکړو چې تر څو هغه ټچ نشي بچ شي صحیح شو که بیا هم پریویس های سره ډېر نږدې وي تاسو به د هغې په نیم چنده باندې چې مطلب کوم چې ټریډ لګولی د هغې نه تر پریویس های پورې چې څومره اندازه راځي د هغې په نیمۍ نور هم خپل سټاپ لاس یعنې مطلب نور هم خپل سټاپ لاس دومره وړاندې کولی شي صحیح شو نو هغه ستاسو خپله خبر څومره دی دلته ستاسو سټاپ لاس پریویس های نه لږ زره نور هم بره راځي دا لږ نور هم بره کې چې ریسک خطر نه نور هم بچ شو صحیح شو او خپل ټیک پروفیټ یو پر 2 منګل تلو مارکیټ نه وځو دا دی موږ یو پر 2 بلکې موږ ته یو پر څه کم 3 چنده یو څه 2 نیمونه خو بره پروفیټ راکړی خو موږ هغه یو پر 2 چنده پروفیټ ولو مارکیټ نه چې شو ووتو دا دی موږ ته چې وکړي پروفیټ چیرته هټ کې دیز کې یو پر 2 چنده موږ ته پروفیټ هټ کې او مارکیټ نه ووتو $10 ګټه کو $10 تاوان دی او $10 ګټه کې $10 تاوان $200 ګټه کې $10 تاوان دی $2000 ګټه کې مثال $10 تاوانی او د $10 ته ګټه ځان تک دی نو دې حساب سره دا 1:1:2:3:4:5 دا معنا ورکوي خو تاسو یو پر یو نیم یو پر 2 نه خپل ریسک زیاتوئ چې بیا اکثریت چې د مارکیټ یو پر یو نیم یو پر یو خو ټچ کوي اکثریت یو پر یو نیم ټچ کوي یو پر 2 70% پورې ټچ کیږي او بیا هم 30% چې دی یا 80% پورې هم ټچ کیږي یو پر 2 خو بیا چې څومره ته خپل ریس زیاتې څومره چې ته لیول زیاتې رینج زیاتې هغومره ته خطر زیاتېږي صحیح شو دې خاطر یو پر 3 یو پر 4 پورې مه ځئ هماغه یو پر یو نیم یو پر 2 صحیح دی ټیک پروفیټ ښه دلته اوس موږ سره بل دغه دی صحیح شو ګوره اوورال رینج ته ګوره ډاون راغلی خو موږ سره دغلته چې شورټلی موږ ګورو دا د مارکیټ ډاون اپ ټرین تللی دی ګوره دا تاریخ څوم تاریخ نه تللی دی د 23 د جون نه تللی دی 2023 نه والا تر 26 د جون پورې نو مارکیټ څو ورځې یعنې څه 3 ورځې نه زیات مارکیټ شی چې 3 نیمې ورځې مارکیټ مسلسل بره تللی نو دې خاطر دلته موږ سره دغه هم زیات شو کانفیډنس هم زیات شو مارکیټ ډېر وخت بره تللی نو دلته یو ساعته چارټ دی ګولډ دی څه شو USD باندې ده ښه او دا بله خبره ته زه وکړم بعض خلک اوس دا پوښتنه چې دا موږ کوم ټایم فریم کې استعمال کوو تاسو هر ټایم فریم چې استعمال کوئ صرف زه کوم سټریټجي د ښیم دا کینډل دا پیټرن پکې ګورئ دا کینډل سټیک یې هر یو کینډل چې زه په ویډیوګان کې هغه پکې پیدا کوئ دا کوم سټریټجي چې زه ټریډ لګوم هغې حساب سره ټریډ لګوئ بس نور چې سره کار مه لرئ چې کوم ټایم فریم چې تاسو کاروئ خو چې لنډ وخت لپاره ټریډ کوئ نو یو ساعته 15 منټه والا نیم ساعته کې تاسو ټریډ کوئ یا 15 منټو والا کې تاسو ټریډ کوئ چې تاسو یو ورځ نه زیات ټریډ پرېږدئ نو هغه بیا د 2 ساعتونه والا تر 4 ساعته یو ورځ والا چارټ تاسو کتلی شئ صحیح شو هغې کې هم تاسو ټریډ کوئ هېڅ مشکل نشته ټایم فریم پروا نه کوي هر ټایم فریم چې کاروئ هغې کې تاسو استعمالوی شئ صرف سټریټجي زده کوئ تخنیک زده کوئ صحیح شو ټریډ چېرته ولګول شي ښه او دلته ګوره موږ سره دا ګوره یو مادر کینډل جوړ شوی دی بیا بسې بیبي کینډل جوړ شو اوس مارکیټ دلته موږ سره موومنټ ښکاره کوي امکان لري مارکیټ ډاون لاړ شي نو موږ خو ټریډ لګوو مارکیټ خو پسته ډاون ځي یا اپ ځي یا اپوزیټ ځي یا زموږ فیور کې ځي یا پسته معامله ده خو موږ خو هغه اکورېسي معلومو او ټریډ لګوو صحیح شو نو دلته اوس موږ سره بیا یو چیک ښکاره شو یو بیرش حرامي کینډل ښکاره شو دې کې موږ سره کنفرمیشن شو مارکیټ هم اپ ټرین کې دی او دلته مارکیټ کې یو بیرش حرامي کینډل ښکاره شو دلته اوس موږ ټریډ چې دی لګوو ټریډ چې دی موږ مخکې مې ورته ویلي اول دویم دریم څلورم هر یو پورې چې تاسو کولی شئ شی کوئ شانس لرئ پنځم کینډل ده چې خبره ووته بیا به تاسو هغې کې ټریډ نه لګوئ چې پنځم کینډل مطلب څلور کینډله چې دی مکمل دا بیا به هم کراس نه کوي مادر کینډل هم صحیح کراس نه کوي نو تاسو بس یا کراس نه کوي یو لیول کې ورته کوم کینډل جوړ نه شو دریم څلورمه پورې نو پنځم کینډل که څومره هم کراسینګ وکړي که غټ کراس وکړي که هر څه وکړي هغې بس ټریډ مه کوئ دا بس سټریټجي ده تاسو که پسته فیور کې څومره هم درشي ګټه درکړي هغه ګټه نه ده صحیح شو دلته اوس وګورئ اولنی دویم دریم څلورم کینډل موږ سره چې کړی دی یو سی موومنټ کړی دی او دغه چې مادر کینډل یې بریک کړی ډاون سایډ ته نو دغه کې موږ چې د ټریډ کوو دا څنګه کلوز شو دې کې موږ بل کینډل کې موږ دې کې موږ دیزي کې ټریډ کوو صحیح شو پریویس لو موږ سره کومه یو ده پریویس لو همدغه ده دا لږ وړاندې هم راغله بس همدغه موږ سره برابره پریویس لو ده صحیح شو ځکه چې وړاندې ده که بیا ډېره نږدې وه نو بیا موږ سره لږ ذره پریویس لو نه لږ بر هم راوستی شو خو دا موږ سره بس وړاندې تیاره سیم وړاندې دی پریویس های بخښنه غواړم پریویس های سیم موږ سره بره دی نو دې خاطره
موږ بلته چې ورکو سټاپ لاس ږدو او د هغې په یو نیم یا 2 چنده موږ پروفیټ الو. صحیح شو. دا د موږ دلته یو پر یو نیم نه خو پروفیټ وخت راکړی دی، خو یو پر 2 چنده موږ پروفیټ چې دو ورته دا د دې ځکه دا موږ سره یو پر 2 چنده موږ د پروفیټ راکې او موږ دا ټیک پروفیټ چیرته هټ شو په دې پوزیشن کې موږ سره ټیک پروفیټ هټ شوی دی. صحیح شو. لو وخت نیولې دی خو پروا نه کوي ستا ټیک پروفیټ هټ کې او تا ته پروفیټ درکې. صحیح شو. ځکه چې هغه نه بعد مارکیټ یو رینج کې تللی نو دا رینج کې چې اکثره لا چې مارکیټ لږ وخت به نیسي تر څو پروفیټ درکړي. صحیح شو. ښه نو دا زه نور اگزامپل ته دلته موږ سره اگزامپل نور موږ جوړې کړي دي. ګوره مارکیټ اپ ټرینډ کې تللی، اپ ټرینډ کې واپس هغه نه پس ته بیریش حرامي کینډل جوړ شو. بیریش حرامي کینډل هماغه سټریټجي ده. ګوره اولنۍ کینډل کراسینګ کړه ډېره وړه باډي دی باندې باور نه کوو، بل کینډل دا تیار بیخي مادر کینډل هم کراس کړی. صحیح شو. دې کې ټریډ کوو څنګه چې دا کینډل کلوز شو صحیح کلوز شو. چې بعض وخت یو کینډل کراس کوي خو بیا برځي نو هغه کې ټریډ نه کوو ځکه چې ګوره دا دې تیار کراس کړی که دا موږ لایف کې د کیو ګورو دې کینډل کراس کړی خو شیډو جوړه کړې مارکیټ وړو باړه باډي جوړه کړې نو موږ اصل باډي سره کا شیډو سره موږ کار نشته دی. صحیح شو. لکه سره موږ کار نشته نو دا ګوره دا باډي دلته تیار کراس کړی دې کینډل څنګه چې دا کلوز شو دې کینډل کې موږ ټریډ لګو. پریویس های موږ سره تیر وړاندې ده، پریویس های نه دغه دی بس دا پریویس های سره موږ لږ بره شی کو خپل سټاپ لاس ورکو او ټیک پروفیټ یو پر شی ورکو یو پر 2 بلکې موږ ته دلته څومره پروفیټ راکړی یو پر 15 سره څه کم 15 چنده یا سره نیم چنده موږ ته پروفیټ راکړی خو نه موږ یو پر 2 چنده پروفیټ الو مارکیټ نه وځو. دا دی یو پر 2 چنده موږ پروفیټ واغستو او مارکیټ نه وځو. دلته څو ورې چې لږ د خپل پریویس های نه لږ بر سټاپ لاس کې خودو دلته ګور څومره فائدہ موږ وکړه. دلته کني دا موږ پریویس های کې کور کړ سټاپ لاس راته هټ کوو خو لږ برم چې شو ګور سټاپ لاس سره نور راتاو شو او ګټه درکړم. دغه شانتي بعض وخت تاسو د ټریپ کې راځي کوم ځکه درته وایم چې تاسو پریویس لو یا سپورټ ریزिस्टेंस نه لږ بر خپل سټاپ لاس یا لږ لاندې سټاپ لاس چیک کوئ پلیس کوئ. بیا هم بعض وخت هټ کیږي دا پروا نه کوي هټ کیدوم دغه خبره نه چې اتمن به نه هټ کیږي اتمن به پروفیټ کې دا اکوریسی خبره اکوریسی چې مثال 99% نه اکوریسی چې هغه 1% به هم چانس چې تلاس وکړي نو دې خاطر ریسک به کم علي خپل لوټ سایز برابر لګوي او ټیک پروفیټ یو پر یو نیم یو پر دو پر پروفیټ علي غیر زیات مالي. صحیح شو. ښه اوس دې کې راځو اول به زه دې کې اگزامپل وکړو چې اولنې ته دا نږدې دي نو دا اول دې کې اگزامپل ګوره دا تیر صحیح شو. ګوره مارکیټ بره تللی دی صحیح شو بره تللی ته اوورال ډاون راغلی خو د ګوره څو ورځونه د 18 د مې نه واله 2023 کال د 18 د مې 2022 ګوره 18 اوس 22 پورې نو 18 19 شل 21 2 هم 15 ورځې مسلسل مارکیټ بره تللی نو دا غټ ټرینډ دی موږ دپاره. صحیح شو. دلته ګوره یو بیرش حرامي کینډل جوړ شو هغې نه بس ټریډ چې دلته دا اولنۍ کینډل تیار د بیبي کینډل هم کراس کړی او مادر کینډل اند ته نږدې دی نو دې کې موږ څنګه چې دا کینډل کلوز په دې بل کینډل ډایرکټ موږ چیک کوو پلیس لګو ټریډ لګو دلته موږ ټریډ ولګو دا دی پریویس های کې موږ پریویس های نه یا پریویس های نه لږ بره ځکه دا لږ نږدې دی نو پریویس های نه لږ بره خپل سټاپ لاس ورکو او دلته راځو یو پر 2 چنده موږ چیک کوو پروفیټ الو بلکې څومره پروفیټ راکړی یو پر 3 چنده نه زیات پروفیټ راکړی خو موږ یو پر 2 چنده پروفیټ الو مارکیټ نه وځو. دا دی دیز کې موږ پروفیټ واغستو مارکیټ نه وځو. صحیح شو. همدا شان دلته ګوره مارکیټ اپ سایډ ته تللی دی اپ سایډ ته تللی دلته موږ سره یو بیرش انګل ګوره څومره شارټ که دا مې شی دلته موږ بل ټریډ لګو که دا مې شی دلته موږ بل ټریډ لګو خو دغه شان تاسو څومره سرچ کوئ هغومره تاسو ته انشاءالله کانفیډنس حاصلیږي تاسو کولی شئ ښه ټریډونه ولګوئ. ګوره بیرش حرامي کینډل جوړ شوی دی دا بیرش حرامي کینډل نه پس بل اولنۍ کینډل بیخي لاندې کلوز کړی دا یو ښه کنفرمیشن دی چې مومنټم کې کراس وکړي نو هغه بیا لا ښه ګوره د کراس نه پس د ډایرکټ بل کینډل کې چې دا څنګه کلوز شي موږ بل کینډل کې ټریډ لګو پریویس های بیخي لرې راځي را سره خو زه خیر پریویس های باډي سره موږ سټاپ لاس ورکو ځکه چې بیخي لري بیا یا باډي سره یا د پریویس های چې کوم اوږد کینډل هغې کې تاسو سټاپ لاس دلته ورکوی شي خو زه پریویس های باډي سره موږ چیک کوو سټاپ لاس ورکو. ګوره موږ سره ټیک پروفیټ خو بیخي زیات راکړی یو پر 4 چنده موږ ته ټیک پروفیټ راکړی خو یو پر 2 چنده موږ پروفیټ الو مارکیټ نه وځو. دا زموږ کفایت کوي موږ سټریټجي هم دا ده په خپله سټریټجي مخکې ځو یو پر 2 پورې موږ ته پروفیټ راکړی مارکیټ نه وځو. صحیح شو. دا شان دلته راځو دلته نور اگزامپل هم دی موږ سره یو اگزامپل دا دی ګوره مارکیټ بره تللی څومره وخت نه بره تللی دا د 5 د مې نه واله تر څومره پورې 9 مې پورې نو مطلب 4-5 ورځې مارکیټ دی کې بره 4.5 ورځو نه زیات مارکیټ چې شوی دی بره تللی. دلته وګوره دلته اوس ګوره خبره چې ده ګوره دا بیبي کینډل ګوره وړوکی دی دا پروا نه کوي مادر کینډل لږ مهمه دی چې هغه لږ ښې باډي والا یي بیبي کینډل چې وړوکی جوړ شي پکې حتی چې ډوجي هم پکې جوړه شي هغه هم ښه کینډل هغه هم چې دی یو ښه کنفرمیشن دی خو بیا تاسو هغې وخت وکړئ چې کله داسې وړوکی باډي والا راځي یا داسې وړوکی دغه راځي دلته تاسو بیا چیک کوئ یا د ټیک پروفیټ رینج کموئ یا مطلب
چې کوي خپل لوډ سایز بیخي کم لګوي چې تر څو که تاوان وکړي چې غټ تاوان سره مخ نشي. صحیح شو. ښه دلته موږ ټریډ چې د لګو دا ګوره څنګه ګوره بیبي کینډل نه ډایرکټ لاندې کلوز کړی بس همدې کې دې کینډل کې موږ ټریډ لګو دې کې موږ ټریډ لګو پریویس چې ورکو پریویس های چې کو پریویس های خو بیخي نږدې راځي پریویس های نه لږ د هغې په نیم چندو زیات ټریډ نه تېرېږي پورې دې په نیم چندو نه یا نیم چند یا ډبل خپل سټاپ لاس لګو. سټاپ لاس هم ولګو ټیک پروفیټ یو پر څو ورکو یو پر مال څه ویلې چې ګوره دلته تاسو ګورئ دې کې تاسو دې ګوره یو پر یو ګوره څومره ښه ټچ شو موږ سره یو پر یو موږ سره یو پر یو ډایرکټ راته ټچ کې پروفیټ راکړي خبره ختمه یو پر یو نیم هم راکړي یو پر یو نیم نه زیات راکړي خو ګوره یو پر یو نیم ډېر ښه ټچ کېږي او بیا دې کې تاسو اکثریت کوشش کوئ چې یو پر یو کم ټیک پروفیټ نه ږدئ نو کم از کم به یو پر یو نیم پروفیټ دی. صحیح شو. یو پر دوه ته به مزه ځکه چې بیا دلته تاسو ګورئ دلته موږ سره اکورسي ځکه کمه وه دلته چې دلته دا یو خو دا کینډل بیخي وړوکی جوړ شوی دی. صحیح شو. ماته څه ویلې پروا نه کوي ټریډ لګوی شي خو دا بیخي وړوکی دی چې دا دواړه باډي بیبي کینډل باډي هم چې لږ ښه باډي ولري دلته ګورئ د بیبي کینډل هم شیډو غټه ده نو دې خاطره دلته موږ سره کانفیډنس کمیږي نو دې خاطره موږ دلته خپل لاټ سایز هم کم لګو ټیک پروفیټ د دوه نه راکته کوو یو پر یو نیم ته چې بیا نور هم کانفیډنس کم نو یو پر یو پروفیټ دی بس یو پر یو باندې خپل رینج دی. ښه دلته راځو ګوره ښه دلته تاسو ګورئ د یو غټ ټرینډ یې کړی دی غټ ټرینډ نه پس ته ګوره موږ سره یو غټ کانفیډنس دلته زیات دی چې مطلب مارکیټ ډېر وخت نه بره تللی دلته اوس موږ سره شیر ښکاره شو یو بیرش حرامي کینډل ښکاره شو دا ګوره بیبي مادر کینډل دی بیبي کینډل جوړ شو هغې نه پس ټریډ شي ته لګو مارته مخکې ویلې چې اولنی دریم څلورم پورې موږ چانس لرو چې لاندې هر یو کلوز شوی کې موږ ټریډ لګو نو دلته ګوره اولنی کینډل لاندې کلوز شوی به د دویم څنګه چې دا کلوز بند شو بس بل کینډل کې موږ ټریډ لګو او پریویس های موږ سره دلته دا پریویس های موږ دلته پروفیټ سټاپ لاس ورکړي پریویس های ګوره لږ بر هم دلته سټاپ لاس کېښودو او ټیک پروفیټ خو موږ ته دې کې بیخي زیات راکړی یو پر اووه چندو نه هم زیات راکړی. صحیح شو. نو موږ راځو یو پر ما خپل سټریټجي مهمه ده یو پر دوه چنده موږ پروفیټ اوچتوو مارکیټ نه وځو دا دی یو پر دوه چنده مارکیټ کې موږ پروفیټ اوچت کړی او لاړو ووتو مارکیټ نه. صحیح شو. دلته کانفیډنس زیات خپل لاټ سایز لږ زیات هم لګوي پروا نه کوي نو دلته ګورم که موږ پروفیټ وکړو که دلته موږ لاس هم کړی مثال یو پر دوه موږ بعضې خلک غلط شي مثال یو پر دوه دلته پروفیټ کېږي یو پر دوه مثال پروفیټ کېږي او سټاپ لاس دا دی هیټ شو نو دې خاطره چې دی احتیاط ډېر کوئ چې د غلطي ونه شي خو که بیا هم غلطي کېده پروا نه کوي خیر غلطي راځي سټاپ لاس هیټ شو نو تا هلته ریکوري کړې ده تیاره نو دې خاطره دومره هغه پروا نه کوي چې ته کله سټاپ لاس د هیټ هم شي دا پکې راځي. صحیح شو. نو دلته تاسو ګورئ دا د دې کې پروفیټ وشا شو دې کې نو دا انشاءالله دا تاسو ځان سره پریکټیس وکړئ دا مسلسل څومره تاسو چارت ته ګورئ انشاءالله تاسو به پې ډېر زر پې پوهېږئ. صحیح الله دې چې په مشکل مو حل شوی وي پوښتنې مو حل شوي بیا هم څه پوښتنې ازادانه کمنټ باکس کې کوئ چې وټساپ نمبر که سره نه وټساپ نمبر درخواست وکړئ کمنټ باکس کې وټساپ نمبر در کوم په هغې میسج وکړئ کوشش کوئ چې په وټساپ نمبر یا وټساپ باندې تاسو مشکل حل شي پوښتنو جواب به درکړم که بیا هم ستاسو مشکل غټ او نه حل کېدو په میسجونو باندې نو انشاءالله هغې دپاره بېله یا شارټ ویډیو یا به همداسې مستقیمه ویډیو به پرې جوړه کړو ستاسو سوالونو ته به جواب درکړم تر څو ستاسو مشکل حل شي. تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.